خدای پاک د خپلو قدرتونو او دین د سپړنې لپاره 1,40,000 پیغمبران دنیا ته رالیږلي دي او د خدای په امر یې دنیا کې د خدای د وحدانیت تشهیر کړی دی. خلک یې د رب په امر خبر کړي دي او هغه ته د رجوع دپاره یې دنیا کې تبلیغ کړی دی. دغه پیغمبرانو خپل قومونه د خدای په دین باندې قایله کړي دي. پښتونخوا خدای تعالی په ډیرو نعمتونو او وسایلو باندې مالامال ساتلې ده. ولې دې خاورې ته دا هم شرف حاصل دی چې په دې خاوره کې یو جلیل القدر پیغمبر حضرت متوشلی علیه السلام هم آرام فرما دی. څوک چې د غازی بابا یا غازی پیغمبر په نوم باندې مشهور دی. غازی بابا د کوز دیر د ظلم نه قبلې لاسته د 12 کیلومتره فاصله باندې د باجوړ د ارنګ زیارت کلی په یو مقبره کې پروت دی. حضرت متوشلی علیه السلام المعروف غازی بابا د اخنوخ المعروف ادریس علیه السلام زوی او د نوح علیه السلام نیکه دی. د دغه ځای اوسیدونکي وایي چې متوشلی علیه السلام سره یوه خور هم راغلې وه کومه چې په برنګ کې دفن ده. د یوې څېړنې تر مخه دا زیارت 10,000 کاله زوړ تاریخ لري. دغه زمانه د تاریکۍ او قابلیانو د عیاشۍ اوریانۍ زمانه ښودل کېږي په کومې سیمې کې چې د متوشلی علیه السلام د ځوانۍ او مړانې نښې نښانې او د پیړو راسې سینه په سینه تاریخي واقعات په لاس باندې راغلي دي. د متوشلی علیه السلام په حواله د معلوماتو راغونډولو په غرض د ځایي خلکو سره د خبرو دوران معلومه شوه چې دا د پیړو راهیسې دغه خلکو ته ویلي شوي دي چې دا پیغمبر دی او بکول فرهاد خاور دی د مصر نه د جهاد او د دین د تبلیغ په سلسله کې راغلی دی. د پارسی په لمکان نومي کتاب کې هم د متوشلی علیه السلام ذکر راغلی دی. یوازې دا نه، د هریپور د عبدالرحمن نومي د یو بزرګ په تاریخي کتاب کې هم د دوی ذکر شته. دا شان عبدالحلیم اثر صاحب یې هم په خپل کتاب کې ذکر کړی دی. د دې سره په دې مزار یوه کتبه هم لګېدلې وه چې اوس نشته. دا شان د زیارت کلي اوسیدونکي دا هم وایي چې 2 وارې په دې مزار باندې چاودنه شوې، ولې مزار ته هیڅ قسمه نقصان نه دی رسېدلی. د غازی بابا کلي سره تعلق لرونکي نظر محمد کاکا وایي چې د نوح علیه السلام په قوم د سیلاب نه وروستو هره سیمه متاثره شوې وه. له هغې وروستو محمود غزنوي ته متوشلی علیه السلام په خوب کې راغی او د خپل ځان نشاندهي یې ورته وکړه. د هغې وروستو د محمود غزنوي په حکم باندې پرې مزار جوړ شو. بس موږ به دا چې د پلارونو د نیکونو وخته دا سجاده ده موږ سره چې دا د محمود غزنوي دا رضا ښکاره کړې ده او په خوب کې تېزور شوی و او په بادي اوښو سور شوی و او په خوب کې چې په کوم ځای دا اوښه پرېوته په هغه ځای به زما پېستوني او په ښار به باجوړ باندې ټیکاونه ووته دغه. او محمود غزنوي چې و دا د کابل باچا او د بر خاوند نیک سړی و، ښه سړی و. او د ده نوم متوشیخ علیه السلام نوم دی، متوشیخ علیه السلام او د ادریس علیه السلام زوی دی. دلته یو غټ هم دی چې پرې متوشلی علیه السلام په قابلیانو سرکشو عیاشو دغه وار کړی. دلته دا هم د ذکر وړ ده چې دغه ګټ یې ورسره د خپلې خور د حفاظت دپاره په دغه سرکشه خلکو باندې ویشتی و. په خدای ناسک نومي کتاب کې هم د کوهیمور په نوم باندې د غازی پیغمبر نشاندهي شوې ده. په اخبار الزمان نومي کتاب کې لیک دي چې حضرت ادریس علیه السلام خپل زوی متوشلی علیه السلام ته چې کله وصیت کوو نو خپل زوی متوشلی علیه السلام یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نور نه خبر کو کوم چې حضرت متوشلی علیه السلام ته منتقل شوی و. په مرات الزمان نومي کتاب کې لیکل شوي دي چې خدای تعالی د وحی په ذریعه ادریس علیه السلام ته خبر ورکړی و چې ته خپل زوی ته وصیت وکړه او دا ورته ووایه چې زه به ډېر زر ستا د صلب نه یو پیغمبر مبعوث کوم. په مروج الذهب کې راغلی دي چې حضرت متوشلی علیه السلام لومبی انسان دی چې په اوښ باندې سورلي کړې ده. تاریخ لیکي چې کله ادریس علیه السلام د ژوند په آخري مرحله کې و او پورته اسمان ته کله خته نو متوشلی علیه السلام ته یې په قابلیانو د عذاب ذکر هم کړی او له هغې وروسته یې په ځمکه خپل جانشین هم مقرر کړ. په اخبار الزمان نومي کتاب کې راغلی دي کله چې د متوشلی علیه السلام د دنیا نه راتللو ورځې رانږدې شوې نو هغه خپل زوی لامک یا لامخ ته وصیت وکړو او د خپل پلار ادریس علیه السلام د لاس مبارک صحیفې او د خپل پلار د لاس کتابونه یې ورته حواله کړ. متوشلی علیه السلام 915 کاله ژوند کړی دی. د هغه زیارت لا د لرې لرې نه خلک راځي او دغه شرف حاصلوي.